سلامونه او نیکې هیلې د سهار 4 بجې دي او زموږ د سفر پیل له کابل څخه تر نورستانه پورې. موږ خپل سفر د ارزان قیمت له پله څخه پیل کړ او راورسېدو د ماهیفر ښایسته منظرو ته. د سهار د لمانځه وخت هم رانږدې کېدونکی ده او ملګرو دا تصمیم ونیوه چې یو جومات مخې ته راسي تر څو موږ خپل لمونځونه ادا کړو. بالاخره جومات ته راورسېدو او خپل د سهار لمونځ مو ادا کړ او دعاګانې مو وکړې تر څو مو سفر په خیر اوسي. د سهار د لمانځه د ادا کېدو وروسته مو بیا خپل سفر ته ادامه ورکړه. له یو څه سفر او تګ وروسته مو بالاخره راورسېدلو د نغلو ښایسته او په زړه پورې منظرو ته. نو نغلو ته راورسېدلو، تاسو کتلی سئ د نغلو ښایسته منظرې. د سهار لمر لا نه ده راپورته سوی او موږ هم راورسېدو د نغلو ښایسته منظرو ته. او دا هم زموږ د سفر ملګري چې هر یو په خولو باندې مسکا ده او خوشحالي ده، ډېر لیواله دي تر څو د نورستان ښایسته ولایت له نږدې څخه وګوري. د سهار لمر هم په راختو ده او موږ هم نږدې سروبي ته یو. تاسو کتلی سئ د انارو ښایسته موسم ده، په ډېرو کمو قیمتونو سره تاسو کولی سئ ښایسته انار ترلاسه کړئ. او بالاخره موږ راورسېدو د سروبي ښایسته بازار ته. د سروبي ښایسته بازار ته راورسېدو او ملګرو دا تصمیم ونیوه چې یو څه د خوراک لپاره راواخلو، خو ټینګار یې وکړ چې ناشته نه کوو او خپل سفر ته دوام ورکوو. یو څه اوبه وه، کیک او شیان مو راواخیستل او سفر ته مو دوام ورکړ. بالاخره راورسېدو لغمان ته. لغمان ته د دې لپاره راغلو تر څو یو زموږ ملګری ده، هغه هم زموږ سره په سفر کې ملتیا کوله. هغه مو له لغمان څخه راوچتوو او تلو. نو پلان مو چې دلته ناشته وکړو د لغمان ښایسته ښار کې. دا هم د لغمان د ګڼې ګوڼې څخه ډک ښار. راغلو چې یو هوټل ته چې نوم یې تاج محل ده، د نوم په لیدو سره یې موږ هم جذب کړو او ورغلو تر څو ناشته وکړو. تاسو کتلی سئ د دې هوټل نه ډېره ښایسته منظره وه. موږ هم راوغوښته شین چای، ګرمه ډوډۍ او پنیر وطني پنیر، ډېر تازه او ښایسته پنیر و. جای مو خالي، نو ډېر خوندور او ډېر مزهداره پنیر و. له ناشتې کولو څخه وروسته مو خپل سفر ته دوام ورکړ او بالاخره راورسېدو همیشه بهار ننګرهار ته. دا هم تاسو کتلی شئ د ډرونټې ښایسته منظرې. نو دا هم ننګرهار ښېوې ولسوالۍ ده. تاسو کتلی شئ چې څومره په زړه پورې منظرې لري. ښېوې ولسوالۍ واقعیت د جنت د یو ټوټې په شان ښکلې او په زړه پورې ده. سفر په دوام سره راورسېدلو د کونړ ښایسته ولایت ته. تاسو وګورئ د کونړ د ولایت ښایسته او په زړه پورې منظرې.
داسې منظرې مو مخته راتلې چې په لیدو سره یې زمونږ ستړیا له منځه وړه. د ښوونځي د رخصتۍ ټیم ده. تاسو کتلی سئ زده کوونکي بې شمېره زده کوونکي روان دي خپلو کورونو ته. د بېخوبۍ له وجې ملګري ستړي ول. ما خپله ډریوري په پوره انرژي سره کوله، ځکه د منظرو په لیدو سره مې انرژي فول وه. عبید خان هم کلي ته زنګ وهلی تر څو نورستان کې زموږ میلمه پالنه وکړي. بالاخره راورسېدو پیج درې ته. د کونړ پیج دره کې مو خپل موټر ودراوه، ځکه زما موټر ټیټ و او نیسو کولی چې د نورستان په لاره له موږ سره ملتیا وکړي. خپل د غرمې ډوډۍ مو وخوړه، لمونځونه مو وکړه او بالاخره حرکت مو وکړ د نورستان په لور. تاسو کتلی سئ کلي و باندې د سکون نه ډکې منظرې. واقعیت د دې منظرو په لیدو سره د انسان ذهن آرامیږي. تاسو کتلی شئ زموږ هیواد بې ساره او بې شمېره ښایسته منظرې لري. یو څه چې واقعیت یې زما ذهن ته سکون راکړ او ډېر مې خوښ سو، هغه دغه ښار و. دغه ښار چې موږ اوس ورته ویږو، البته وړوکی بازار په قدیمي شکل د ماشومانو او لویانو څخه ډک بازار. څومره په سکون کې ژوند کوي دوی. مونږ هم سفر ته دوام ورکوو او بالاخره مونږ هم نږدې کیدونکي یو د نورستان ولایت لومړۍ ولسوالۍ ته. لارې ټولې خامه او ډېرې خطرناکه، خو دغه ډریوران چې د دې لارو ډریوري کوي واقعیت با تجربه او ډېر ماهره ډریوران دي. دوی پوهیږي چې خپل موټر په څه ډول کنټرول کړي. بالاخره مونږ راورسېدو د نورستان ولایت لومړۍ ولسوالۍ واما ولسوالۍ ته. واما ولسوالۍ ته راورسېدو. اوس مونږ د نورستان ولایت په خاوره کې یو. واما ولسوالۍ چې واقعیت د جنت د ټوټو څخه یو ټوټه ښایسته منظرې او د سکون نه ډکه منظره یې درلوده. د ماښام د لمانځه وخت رانږدې و او ملګرو هم دا تصمیم ونیو چې د ماښام لمونځ ادا کړو. بالاخره په دې لټه کې سولو چې یو مناسب ځای پیدا کړو او خپل لمونځونه ادا کړو. موټر مو یو ګوټ ته ودراوه او ښکته سولو تر څو د ماښام لمونځ ادا کړو. د ماښام د لمونځ له ادا کېدو څخه وروسته مو څو ساعته سفر وکړ. بالاخره راورسېدو د نورستان ولایت مرکز ته، یعنی پارون ښار ته. پارون ښار د نورستان ولایت مرکز
ډیر په زړه پورې او ډیر ښایسته ښار. د نورستان ولایت د خلکو خوراک واقعیت ډیر عجیب او ډیر خوندور. د نورستان سهار د انسان په روح او روان باندې مثبت تاثیرات کوي. له پاکې هوا، خوشبوییو او منظرو څخه ډک سهار نو بیا جلا خوند کوي. دا هم ولایت مقام، د نورستان ولایت مقام او ښایسته منظرې.